بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. په دې شعر کې د لام بحث خو په دې یو شعر کې را خلاصه کړی دا لنډ. ګوره په دې کتاب کې ګوره یو شی بل هم ده، یو موضوع چې راواغسله د هغې ضد بیا نه رااخلي. لکه د را د ترقیق یو تفخیم موضوع راغسله بله بیا نه رااخلي، وایي چې کوم چې هغه نور په هغه بل کې دي، لکه صفات لازمه متضاده غوندې کار کوي. نو دلته اوس وایي چې فخم اللام، لام مفخم کا په اسم د الله کې، من اسم الله، د الله په اسم کې چې کم لام دا نو دا ډک وایا عن فتح او ضم. هر کله چې فتحه او ضمه راشي كعبد الله. عبد الله یعنی دلته فتحه او ضمه اصلي وي او كعارضي وي. هر کله چې د لفظ الله او د لفظ اللهم نه مخکې واقع شي نو لفظ الله او لفظ اللهم به ډک لوستل کیږي. عبد الله، کلام الله، نصر الله، قال اللهم، سبحانك اللهم. دې ټولو کې په دې ټولو مثالونو کې یا قال اللهم، دې ټولو مثالونو کې د فتحه او ضمه اصلي دي. همدغه شان که فتحه او ضمه عارضي هم راځي بیا به هم د لفظ الله ورسره څنګه ویل کېږي؟ ډک ویل کېږي. لکه من الله. من الله کې تاسو که وګورئ دا من اجاره ده، دلته دا په اصل کې ساکن ده. د اجتماع ساکنن د ختمولو دپاره د نون ساکن ته چې ورکړل شوی ده؟ موږ یو قانون درلوده که نه، دوو کې پیش اغسته، دوو کې فتحه اغستله، یو کې خپله حرف حذف کېده چې مده وی، او بل دا و چې که دا یو هم نه وی نو بیا به کسره اغستل کېده. د هغه قانون په اساس باندې من الله دلته و د لفظ الله نه مخکې دا فتحه ده، خو دا فتحه ګوره اصلي نه ده، عارضي ده. یا دعو الله، دعو الله د اصل کې دعو ده، دا واویلین ده که نه، واویلین د جمع موږ تاسو ویلی و، لکه تخشو، وخشو. نو هلته هم ګوره دلته هم اوس چې دی نو دا لفظ الله نه مخکې فتحه راغلی ده، خو فتحه څه شی ده؟ عارضي ده. نو دې نه معلومه شوه چې د لفظ الله نه مخکې که فتحه او ضمه چې راځي که هغه اصلي وي او که عارضي وي نو په دواړو صورتونو کې به لفظ الله به ډک لوستل کېږي. دا دې په دې شو دا یو باب. باب الاستعلاء والاطباق. باب الاستعلاء والاطباق. دین مخی یو باب تیر شو، باب استعمال الحروف. په هغې کې د حروف مستفله و د ترقیق حکم بیان شو. استعمال الحروف کې د ترقیق حکمونه بیان شول، او دلته به د حروف مستعلیه او مطبقه یعنی تفخیم حکم بس کېږي، بیانېږي. بیا په دې کې د تفخیم دوه مرتبې ذکر شوي دي چې یو ته قوي ویلی کېږي او بل ته اقوا ویلی کېږي. تفخیم په لحاظ سره قوي او اقوا. قوي به هغه تفخیم مرتبه وي چې هغه مستعلیه منفتحه وي، او اقوا به هغه وي چې هغه مستعلیه مطبقه وي. په دې کې دا د هغې سره فرق ده. هلته د ترقیق حالت بیان شو، دلته د تفخیم. او تفخیم یا په دو مرتبه باندې ویشلی دی. مستعلیه منفتحات کې یوه درجه تفخیم ده، استعلا د وجه نه تفخیم پکې پروت ده، او دوهمه درجه هغه اقوا به ورته وایو د قوي نه پورته چې هغې کې دوه درجې تفخیم ده، مستعلیه او مطبقه د وجه نه. وحرف استعلاء فخم وخصوصا، او حروف مستعلیه ډک لولا، وخصوصا
او خاص کړه ځانګړې ډکلولا چې شی الاطباق اقوا. ګوره حروف استعلاء خو فخم کا یو درجه ده، خو خاص کر ځانګړې ډک کا 2 درجه تفخیم پکې راوړه. چیرته؟ په اطباق کې. اقوا چې دا د هغې نه ماده چې هغه قوي ده او دا اقوا ده. نو اقوا او قوي کې فرق انده چې هغه مستعلیه منفتحه، هغه قوي او مستعلیه مطبقه اقوا. صحیح شو؟ نحو لك قال والعصا. وس قال کې وګوره قا مستعلیه ده. صحیح شو؟ او بیا خطب الخطه بیا منفتحه ده. او په عصا کې مستعلیه هم ده مطبقه هم ده. دوړو مثالونه واضح کړی دي. دې خبره ان شاء الله واضحه شوه خبره چې دلته وایي چې استعلاء کې خو فخم شه، خو وخصوص خاص ډکواله اهتمام وکړه چیرته؟ په اطباق کې، ځکه اطباق کې 2 در اقوا ده، هغې نه قوي ده. بیا مثال ورکړي دي لکه قال والعصا کې. قال کې اوس 1 درجه تفخیم ده او په عصا کې 2 درجه تفخیم ده. او بیا وایي چې وبين الاطباق او خسرګنده کا، خخ کارا کا، خی اهتمام کا د اطباق د صفات من احط په لفظ د احطو کې. په لفظ د احطو کې اشاره ادغام ته ده. دلته که تاسو فکر کړی وي طا مدغمیږي په حرف تا کې، طا مدغم ده او تا مدغم فیه ده. دې کې ادغام ده او کم ادغام ده؟ ادغام ناقص. متجانس ده خو ناقص، ځکه چې د طا صفت استعلاء د باقی ساتلو سره به ته ادغام کوي. دی وی چې اسې نه چې دا اطباق د نټول پکې ورک شي، مکمل پټ نه کې. وبین الاطباق، اطباق به هغه د ډکواله صفت به بیرون پاتې کیږي. نو ما ورسره او یوازې دا کلمه یوازې هم نه ده، مع بسطه. بسطه کې هم دا قانون ده. وی التم طا مدغمیږي په چرته؟ په حرف تا کې مدغمیږي. نو طا کې به صفت استعلاء خاص خیال بساتي. نو الته وبین الاطباق چې کوي یعنی خیخ کارا کا چې دا نه چرته پټ پاتې نشي. یا سره د دې چې په دې حروفو کې استعلاء باقی ساتلو سره ادغام په کار ده، خو بغیر د قلقلې نه، بغیر د قلقلې نه. ځکه چې طا خو د قلقلې حرف ده کنه، او د قلقلې شرایط هم پوره دي. طا ساکنه ده، خو دغه ساکن حرف چې مکمل پټ شي نو قلقله به کوم ځای نه پاتې شي، قلقله هم پکې لاړه ده. خو یو شی به بیرون پاتې کېږي چې هغه صفت استعلاء ده. ځکه چې الته وایي چې وبین الاطباق، دې کې 2 درجې صفتونه کې یو خو پکې پټېږي، خو دا یو پکې نه پټېږي. ځکه وزن د تا په مقابل کې د طا څنګه ده؟ ډېر ده، دا غټ ده. نو وړوکی شی خو په غټ کې پټېدی شي، غټ شی په وړوکي کې ډېر په اسانۍ سره نشي پټېدلی. نو طا د تا په مقابل کې 2 معنا ده، دې وجه د وزن زیات ده. نو لہذا د دې صفت استعلاء به بیرون پاتې کیږي او دا به مدغمیږي، خو بغیر د قلقلې نه. والخلف همدغه شان خلف ده، یعنی اختلاف ده په نخلقکم کې. په کلمه د بنخلقکم کې اختلاف ده، یعنی د ادغام ځنې وایي چې ادغام تام ده او ځنې وایي چې ادغام ناقص ده. په دې کې د علماو اختلاف ده. په دې کې د علامه مکی رحمه الله قول دا ده چې دې کې ادغام ناقص ده. د علامه مکی نظر دا ده، قول دا ده چې دې کې ادغام ناقص جایز ده. یعنی قاف صفت استعلاء باید مراعاتولو سره ادغام وشي. دا د علامه مکی قول ده. او علامه دانی رحمه الله او د نور ملګری ورسره امام جزری دا په دې قائل دي چې نه، دی کې ادغام تام ده. لہذا لنډ او خلاصه دا شوه، لنډ او خلاصه دوا شوه چې ادغام تام پکې بهتر ده، اولا ده، خو ناقص پکې صرف صحیح ده، جایز ده. که چا وکړو نو ناجایز اطلاق پې نشي کېدلی، خو بهتره
نه ده. نو دې وجې نه موږ تاسو ویلو چې په الم نخلقکم کې څه شی جایز ده؟ ناقص جائز خو تام او لا او بهتر. دلته دا خبره کوي چې په لفظ احاطو بسطه کې خو چې دی نو بین الاطباق ده او په لم نخلقکم کې چې ده اختلاف ده. اختلاف د علماو ده په څه شي کې؟ په ادغام تام او په ادغام ناقص کې. نو دو علماو رای ما دا دو علما دا نمایندګي باندې دي. ګوره علامه مکیم یوازې نه دی، هغې سره هم یو ډله علما موجود دي او علامه دانی هم. نو علامه دانی سره بیا د امام جزري هغه ورسره هم موجود ده. نو امام جزري هم په دې باندې قائل ده چې په دې کلمه کې ادغام تام اولا او بهتره ده. لہذا فیصله په دې باندې شوه چې ادغام ناقص جائز او ادغام تام اولا او بهتر. صحیح شو؟ نو وایي چې وحرص على السکون فی جعلنا، کوشش وکوه. وحرص حریص اوسېږه، حرص وکوه په ادا کولو کې د سکون فی جعلنا، په کلمه د جعلنا کې، په کلمه د انعمته کې او په کلمه د مغضوبی کې او سره د ضللنا کې. مع ضللنا سره د کلمه د ضللنا کې. په دغه کلماتو کې چې کوم سکون راغلی ده د دې په ادا کولو کې ته حریص اوسېږه چې اصلي دا سکون درجه ته مدغم نشي. فی جعلنا بعض خلک فی جعلنا وایي، دا لام پکې څه کوي؟ ورکوي. انعمت ان او عم، نو دلته دواړو ځایونو کې نون او میم ساکن دي، دا د نه چې ته متحرک نشي. دې کې حریص اوسېږه، دا ساکن پاتې کا. انعمت ونه وایي. خبره ورسېدلې دا ویلی کېږي که تاسو اورېدلی وي. نو دا دې کې کلماتو کې ته حریص اوسېږه چې درست هغه سکون ادا کړي. والمغضوب کې ول دا لام خوځوي خلک، دې کې وایي ډېر حریص اوسېږه. او مع ضللنا، مع ضللنا، ضللنا او ضلل دا لام په صحیح ادا کولو د سکون سره دې کې وایي ته څه اوسېږه؟ حریص اوسېږه. اخر کې وایي چې وخلص انفتاحا محذورا عسى. وخلص انفتاحا محذورا، یو خلص خلاصه کا، خالص کا، ښکاره کا. یا وخلص نه مراده ای بین ومیز. د خالص معنا په بین او میز سره هم شوی ده. یعنی خلص انفتاحا ښه څرګنده کړه صفت د انفتاح په محذورا او په عسا کې. محذورا ذال ده، دا چې ته صفت انفتاح په ځای باندې صفت اطباق ته لاړ نشي، محظورا ونشي. او عسا کې سین منفتحه ده، دې کې دا چې ته عصا ونشي او دا کیږي. ګوره نو خلص انفتاح ما يشو اي بين یا میز صفة الانفتاح عن الاطباق. د انفتاح صفت وی په دغو کلماتو کې د اطباق نه خخ کاره او خ خالص کا چاڼه کا چې انفتاح او اطباق پکې یو ګډ نشي. ان عذاب ربك كان محذورا. څه شي؟ محذورا. محذورا کې انفتاح ده، دا چې ته محظورا نشي. صحیح شو؟ یا مثلا عسى ان يبعثك ربك، عسى سين ده ان يبعثك ربك مقاما محمودا. د دې بیا چې مقابل لوري دی هغه چې اطباق پکې کیږي بیا وایي خوف اشتباهه، وایي دا ویره ده چې تا نه به اشتباه وشي، ته به غلط شي، ته به مشابه شي. بمحظورا عصا، بمحظورا عصا، وایي دا ویره ده چې هلته چې دی نو محظورا به محظورا ووایي، دې سره اشتباه نشي درنه. او عسا په ځای باندې عصا ونوایي، عسى ان يبعثك ربك. صحیح شو؟ یا مثلا وعصا آدم ربه، وعصا کې اوس شی دلته صاد ده او عسى ان يبعثك سین ده، دې دواړو کې وایي چې ته اشتباه درنه ونشي. یا مثلا ان عذاب ربك كان محذورا، هلته ذال د انفتاح ده. یا وما كان عطاء ربك
محظورا او دلته څه ده ضا ده څومره باریکیات اشارات کړي دي کنه او دا کیږي ګوره دا کیږي اوس به معلومات کیږي چې څومره ځایونه کې د صفت انفتاح په ځای هم اطباق ولې دا یعنی آگاهانه دا من کولی شو نور خلکو لا پرېږده نو دلته وایي چې په دې کې خلص انفتاح په ذال او په سین کې خالص انفتاح وایا ځکه چې دلته ویره د اشتباه ده چا سره محظورا سره او د عصا سره چې دې کې اطباق ده او هغې کې انفتاح ده دا بل شیخ استاذ خپل دا خو ویله ده وراعي شدة بکاف وبتا او دې کې چې دی نو مراعات کوي صفت د شدت په کاف او په تا کې بشرککم تتوفى فتنه لکه شرککم کې وتتوفى کې او په فتنه کې که شرککم کې دوه کافونه یو ځای راغلي دي تتوفى کې دوه تاګانې یو ځای راغلي دي یعنی مطلب دا چې دا اجتماع د دواړو په یو ځای وي که منځ کې فاصله وي و هر ځای کې چې که یو ځای راځي که بیل راځي کاف او پتا کې مراتول د صفت شدت شي دا شی ده ضروری ده لکه په دې مثالونو کې چې را یو ځای شوی ده بس ده حل شو انشاءالله ښه راځو باب اللامات وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله باب الاستعلاء والإطباق وحرف استعلاء فخم وخصوصا دا بیلم ویلی شو د سره یو ځای ویلی شي وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع بنخلقكم تام بنخلقكم ناقص بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.